د ننګرهار لعلپورې ولسوالۍ کروندګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د نویو کښتونو د موسم پر رانږدې کېدو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې ورسره وکړي. یو تن کروندګر حضرت جان وایي که چیرې اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي نو د دوی حاصلات به څو چنده زیات شي. بس د ستیپ که موږ خوشحاله نو بس دغه فصلونه کرو پوه شي، کچالو هم کرو، جوار هم کرو، غنم هم کرو، به دغه شیونه کرو. خپلو مسؤلینو موږ دا غواړو چې بس موږ سره مرستې او کومکونه وکړي، دغه ته غواړو. د لعلپورې ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالمجید وایي دوی په خپلو ځمکو کې بېلابېل کښتونه ترسره کوي او مرسته کول ورسره ډېر اړین دي. په لعلپورې ولسوالۍ کې غنم شو، جوار شو، کچالان شو، الوګان داسې واخله، هندواڼې هم کرل کېږي په غټو سیمو کې چې ټاپوګانو کې. دا خواهش لرو حکومت نه او دولت نه چې موږ ته ښه تخمونه برابر کړي. تخمونه اصلا دلته صحیح نشته. سګانې جوارو تخم چې زمونږ هم ډېر خراب و، موږ ته د هوا سره مناسبت و او که دا هر څه خو ډېر بیخي تاوان سره مخ د جوارو فصلونه زمونږ. د لعلپورې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیریت کارمند محمد صابر وایي تیر کې یو شمېر کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او هڅه یې دا ده چې دې برخه کې کروندګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. مرستې کېږي، یعنې اصلاح شوي تخمونه به هم راغلي د لعلپورې ولسوالۍ ته. پروسه کال یې تقریبا 1200 سهمه به راغلي وو چې بزګر دپاره وو، خو هغې کې ښه تخمونه وو، ډېره ښه وریټي وه. نو که سږ کال د زراعت ریاست او د زراعت وزارت څخه چې هغه تصدیق شوي تخمونه کومک وکړي نو یعنې بزګر به د بعضې چې هغه لاسرسی ورته نه لري او تخم نشي اخیستی او اصلاح شوی تخم ورته ورکول شي مفت. په ټوله کې افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې د کرنې برخې ته پاملرنه یې کولی شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي.